وی یار امریکا کې انګریزان یو قرآن جوړ کړی دی او قرآن کې آیتونه بدل کړي او دا چل دی هغه چل او دا ګوره ډېر شعر کوي شابه مخکې چې خلک خبر شي لکه قرآن په ټوله دنیا کې دا یو قرآن امریکا که راولګېږي دا ټول صورتونه هغه رستني مخکې راوړي او مخکني وروسته راوړي او د منځ هغه وله غاړو ته ولګوي څوک یې مني ستا غوندې یو ساده مسلمان چې ترجمه به دې نه کړي تش قرآن به دې په ناظره ویلې تم پې نه دوکه کېږي د الله فضل یې بله دا ته دونه یېرېږي امریکې قرآن تیار کړی دی او خیال کوئ ګوره ځان خبر کوي او دا میسج مخکې شیر کوي دا دې لپاره شیر کوي چې ساده مسلمانان شک کې واچوي چې زموږ قرآن هم چېرته بدلېږي نعوذ بالله قرآن نه بدلېږي ډاډه اوسه د الله بنده قرآن الحمدلله زموږ په دې وړه مدرسه کې 3,500 400 پورې موږ سره واړه دي د دې بچو په سینو کې محفوظ دی مړه ته دې نه یېرېږي چې قرآن به بدل شي قرآن نه بدلېږي قرآن الحمدلله محفوظ دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو کله به تا ته وایي چې په فرانس کې درله د پیغمبر ریکارډینګ کوو او دې نه یو څو کاله مخکې او 2 کاله کېږي تقریبا یو شیعه مولا دا اواز کړی و ستا په پاکستان کې په اردو کې ویل کلیپ په دې اورېدلی یا نه وایي موږ یو قرآن پیدا کړی په برطانیې لایبررۍ کې پروت دی راشه که نه ځکه دوی خو مخکې نه وایي دا قرآن ناقص دی نعوذ بالله عثمان رضی الله عنه ایتونه وښکلي او فلاني کې وښکلي او فلاني څوک درته وایي چې قرآن دی په برطانیه کې پروت دی او څوک درته وایي چې د نبي علیه السلام خطبه به دې په فرانس کې تیارېږي زموږ دین نه فرانس ته محتاج دی او نه برطانیې ته محتاج دی زه چې کوم ځای کې دی دین دی برطانیې والا برطانیې ته ځه ایره صحابي دشمنه ته برطانیې ته ځه تا هغه څیزونو پسې ګرځه او دا کم کس چې په فرانس پسې دی په فرانس پسې ځي زه به دا قرآن به او دا بخاري به زه به په دې پسې ځم الحمدلله زما دین دې کې محفوظ دی د الله په فضل موږ به دې پسې دا قرآن او دا حدیث په دې کې محفوظ دی په دې خبرو مه دوکه کېږئ مه دا خبرې شیر کوئ مه دې خبرو ته توجه ورکوئ د خپل دین په باب کې هوښیار شئ د فتنو دور دی تېره جمعه مې درته ویلي دا حدیث زه بار بار دې دپاره وایم چې موږ متوجه شو درته یاد دی خو چې راتازه کېږي چې نبي علیه السلام فرمایي سار به یو سړی مؤمني ماښام نه به کافر شوی نعوذ بالله دین کې به په شک کې پرېوتی ماښام به مؤمني سار نه به کافر شوی فتنې ښکار شوی به لہذا د دې فتنو نه د دې خبرو نه ځان ساتئ په کوم مسله نه پوهېږي علما شته الحمدلله طلبا زموږ باندې طلبا شته دی که موږ پرې نه پوهېږو موږ ورته وایو چې فلاني شیخ عالم له لاړ شه هغه به انشاءالله په خبره پوهېږي خو په دې اړتو پړتو پسې مه ځئ 4 سړی خوله وازئ یو څوک سوی یو څوک سوی درته او ته په هغې پسې ور روانې الحمدلله زموږ دین محفوظ دی او د دې ذمواري د حفاظت الله رب العالمین اخیستې ده دې کې هېڅوک تبدیلي نشي کولی او ته د الله رب العالمین صحیح دین بالکل تا ته 100% ملاوېدی شي خو په شرط د دې چې تا کې طلبي او د حق تلاش د هغې جذبه په تا کې